نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم و قدرمند و عزتمند ورونو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د مسنون غسل طریقه ښیمه چې غسل طریقه مسنونه سنت طریقه یې کم یوه ده، ځکه چې ډېرو ملګرو په دې هکله باندې پوښتنه کړې. دغه مسئله د ضروریاتو د دین نه هم دی، ځکه چې ملګرو ته خامخا حالت پیښیږي، د جنابت حالتي، د احتلام حالتي، او ډېر ملګري د دې نه هم ناواقف وي، عوام ملګري. نو عزیزانو چې کله په تاسو باندې غسل واوښته، غسل اوړي د شیطان په دوکه کولو سره او یا ښځې سره په نزدېکت باندې، نو په دې باندې غسل اوړي چې کله د انسان د مخکینۍ آلې نه مني خارجه شي، نو په دې سره غسل لازمیږي. نو دغه غسل وجوب چې دی په حائضې ښځې باندې هم لازم دی، واجب دی. په هغه ښځې باندې چې هغه نفاس پرې راغلی، نفاس نه چې پاکه شي، نو هم بیا پرې غسل واجب دی. بیا هغې ځان ته انشاءالله العزیز په بله برنامه کې خپله د حائضې ښځې په باره کې، د حیض په باره کې معلومات، د نفاسي ښځې په باره کې معلومات چې کوم نفاس لري، هغه بیا ځان ته ویډیو کې. خو عزیزانو چې کله تاسو د غسل اراده وکړله، اول به لاړ شئ استنجا به وکئ په غسل خانه کې. استنجا مو چې وکړه، عام حالت کې څنګه استنجا کوئ داسې استنجا به وکئ. استنجا نه بعد به بیا تاسو بسم الله کوئ، که چیرته غسل خانه یوازې وي، او که چیرته نن سبا خو ټچ باتروم هم دی، تاسو بسم الله مه وایئ په داسې، که چیرته باتروم بیخي ککړ وي، په بدبویي وي هلته، نو بسم الله په کار نه ده. نو تاسو به اودس وکئ. اودس به عام اودس لکه څنګه چې مانځه د خاطر اودس کوي، استنجا به وکړي، دې نه بعد به اودس وکړي. چې اودس مو وکړه، کاملا اودس مو وکړ، نو اودس نه بعد به تاسو بیا 3 ځل خولې ته اوبه واچوئ. بعض ملګري دې خولې ته اوبه اچولو باندې غړغړې کوي، نهایت دلته حد ته راورسئ، مبالغه کوي، یا په پزه کې اوبه اچوئ داسې چې دې خیشوم ته یې راورسئ، هغه پرنجی ورسره راشي. نو دا څه پرنجی لازمي نه ده چې بیخي دې حد ته راوره، ښه ده چې مبالغه وشي، خو لازمي نه ده. پزې ته اوبه چې معمولي دې حد ته ورسېږي، خولې ته 3 ځل اوبه او 3 ځل پزې ته. اول به 3 ځل خولې ته اوبه اچوئ، د دې نه چې فارغ شئ 3 ځل به پزې ته اوبه اچوئ، بیا به ټول بدن لمدوئ. بعضې خلک وایي چې 3 ځل به په ښي طرف باندې اوبه اچوئ په ټول بدن، بعضې وایي 3 ځل په چپ طرف باندې، خو بهترینه خبره ده چې ټول بدن به لمدوئ. 3 ځل به یو کس واچوي خو ټول بدن نه ویلون، نو د دې مطلب دا نه دی چې د دې دا غسل شوی دی. نه، کاملا غسل داسې راځي چې په بدن کې دونه اندازه هم وچ نه پاتې شوی، ټول بدن به ورسره عزیزانو لمدوي، او کوشش به کوي. دغه مسنونه طریقه د ښځې د خاطره هم د غسل دی او د نر د خاطره هم دی. دغه مسنونه طریقه دی عزیزانو، او دغه طریقې سره خیال کوئ. بعضې ټیم په غسل خانه کې اوبه جمعېږي، بعضې فقهاو دا لیکلي دي چې هلته به پښې په اوداسه کې نه وینځي، اخر کې به یې پښې وینځي. هغه په هغه صورت کې چې هلته هغه اوبه جمع کېدي. نن سبا خو دا باتروم یې داسې دي، دا غسل خانې داسې دي چې اوبه نه جمع کېږي، فورا همداسې وځي. نو کوشش کوئ دغه مسنونه طریقه د غسل وه. فلیبلغ الشاهد الغائبه، چې چا دا ویډیو وکتله نو باید غایب ته یې ورسوي، چې تر څو نور مینوال هم د دغه احکاماتو نه پوه شي، او دغه د غسل مسنونه طریقه وه. الله جل شانه دې موږ تاسو نه راضي شي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.